Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. په دې هیله چې تاسو به ټول جوړ او روغ یاست. نو له خیره سره راوتلی یم ځم بازار ته، دې خاطر چې کور نن برق سیستم سره خراب و. زموږ کوم د سولر سیستم چې ولو هغه نن د مولد یې خراب کړی و، موږ مولد ورته وایو. نو برق یې پرون ماخستان هم کاته سو وختي، نن هم 2-3 وارې ګل سو. نو اوس بازار ته روان یم، مرکم چیرې هغه رقم یو بل مولد پیدا کړی رابې وړم ورته کښېبېږدم. اوس دا درک نه رامعلومېږي چې مشکل په چیش کې ده، په بیټرۍ کې ده او که په مولد کې ده. مخامخ ډېر سخت لمر دی، هېڅ شی هم نه ښکارېږي. روان یو، ډېره زیاته ګرمي هم ده، لمر هم ده راباندې، فکر کوم شی به ښکارېږي نه. مولد مې پوښتنه ځینې کړې وله له مخه، سارې وارې ورغلمه 2-3 ځانو یو دانه مې انتخاب کړی ده، هغه ځینې راخم. سوکه دا لارې به ځینې شاټونه هم درته راواخلو. دې خواته نو لمر نشته، ګرمي هم شته ولا ډېره ګرمي ده. اوس سوکه پسې ورځ په ورځ ګرمي کېږي. سازگار رخشه د مولد والا دکانه هغه ده، کندهار مولد پر نوشته دغه کندهار مولد سره یې ودروه. یا ځه بلې خواته ودروه. نو زموږ هم دلته موټر به موږ راوګرځوو، بالا به ورسو د دغه خواته له خیر ځای به موټر ښه سیف ودروو، بیا به ورسو راوابي. خو دا مولد خو سودا خو نه هم کش غواړي، حساب غواړي، کتاب غواړي، ښه خبرې ورسره وکړې، ګرنټي و شان ځینې واخلې. ټکسي والا ځای درسه ونیوی. نو دغه مولد ده هماسې کوم تاسو ته ویلي کندهار مولد په نامه ده. دا خپله په کندهار کې جوړېږي، کندهارۍ مولد. نوران ونیوی مولد د خیره. اوس بیا یوسو کور ته د خدې څنګه کېږي. دا ډېر دروند نه ده. What is this? دغه مولد ده، دا ډېر صفت راته وکایاست، دا ډېر ښه شی دی، یو خرابېږي نه، او بل یې برق ډېر ښه برق ده. او جوړم د پرزي و دا شان خو نو اصلا د دغه سره راځي
د چین څخه ټوله پرزې راځي او جوړوي یې بیا د دې کندهار ترانسفارمر جوړولو کمپنۍ. اوس به ولاړ شو له خیره سره بېرته د کورو خواته، ځکه ناوخته هم ده، د کاټ یې کپل دې خواته دی خو خپل موقع وایي. په دې خاطر مې نن مولید راواخیستی چې ما ول داسې وکړو چې نن ټوله ورځ په بیخي یم چارج شوي، اوس بیا مازدیګر پسې ورته وتړو د راک بیا رامعلوم شي چې آیا کار کوي نه کوي. تقریبا دغه مولید یې راکوي په $60 شاوخوا، او موږ داسې نور ډېر لوډ کار نه ځینې اخلو، نو عادي ګروپانو دا شان ته وایي کار کوي او بیا دوباره سیده دا وایي جوړېږي پر ځایه پیدا کېږي زموږ سره. حاجي صاحب توت په څو دی؟ توت په څو دی؟ په 1.5 سر. دا غوړي ورته غوړی دا دې کندهار ښار دی. سلام علیکم. توت په څو دی حاجي صاحب؟ په 50. په خلطه کې راکړه، په خلطه کې ډېر شیرین دي کاري دا خو مینځي نه، نو توت چې پرېمینځي بیا کله خوند کوي. شیرین دي ډېر. ورځه هغه راوخلي شي راوخلي. دا ټوله توت دی. سلام علیکم. توت په څو دی ورور؟ دا نو دغه دې توت مو راواخیستله، کندهاري توت. یو بسکور ته دا توت به مو وخورو له خیره سره. نو خلک وایي دا توت چې پرېمینځي وایي بیا خوند نه کوي، خوند یې ځي، او حقیقت هم دغه دی. چې ودرې زه بیا وخورم یو وارې چې څنګه دي، او تر ډېره حده پاک معلومېږي. داسې دي په خدای لکه بره، داسې خواږه دي، بیخي ښایسته خواږه توت دي. دا دې ګوره ورته وګوره، بیخي ښایسته غټ توت ده، ډېر خوند کوي. داسې تازه په باغ ته ورسې راویش کړې، تازه یې ټک وایې ښه خوند کوي. مازدیګر ټیم د بیخي ډېری خلک یې ځینې رانیسي. کچاڼي څه وایي؟ دا بغل ته ټوله توت دي، او سپردا بغل ته نه وایي، هغه بغل ته اوښتی وایي، ډېر به وساسه وایي.
کور ته روان یو موږ هم سوکا سوکا ډېر په احتیاط سوکا سوکا ځو او ډېر غټ موټر را روان ده ستاسې نوبت ونیوئ څه ویې نیوئ نوبت خیر کبار هم چې شي دي